آریان د افغان وایس چینل ویاند ښه راغلاست افغان وایس چینل ته. خدای دې وکړي چې د کرنټیني حالاتو سره به تاسو پریشانه او مایوسه نه وئ او مورال به مو له لاسه نه وي ورکړی. کله کله داسې ازاده فضا هم اختیار کړئ. درنو لیدونکو، نن چې موږ کومه ویډیو تاسو ته برابروو هغه د څنګه موږ خپل مورال وساتو او د کورونا د وژونکي مرض د هغه بدو اثراتو څخه موږ ځانونه وساتو. یوازې کورونا نه ده چې موږ وژني، بلکې هغه څه چې د کورونا د پیښېدو د لاسه موږ مورال له لاسه ورکوو هغه هم وژونکی دی. یوازې دا مرض نه، بلکې هغه څه چې زموږ په روحي او دماغي حالاتو باندې هم فشار اچوي باید له زړه یې وباسو او داسې شنه فضا تاسو سره په ذهني ارامتیا کې ډېره مرسته کوي. راځو د پای هغه حرکتونو لپاره چې تاسو کولی شئ په کور کې په اسانۍ سره ترسره کړئ او خپل صحت مو وساتئ، روغتیا مو وساتئ. که چیرې بدن سالم وي نو د مرضونو په مقابل کې ډېر مقاومت کولی شي. نو د بدن پیاوړتیا په ورزش کې ده. نو راځئ چې یو څو ورزشي حرکتونه درسره شریک کړم تر څو تاسو کور کې له دې حرکتونو څخه ګټه واخلئ او د بې ځایه چاغۍ څخه مو ځان وساتل شي او روحي ارامتیا مو خپله شي. مورال له لاسه مه ورکوئ. دوباره یه روز خوب، یه رویای قشنگ واسه آینده. زندگی با تو داره، زندگی با تو داره، به خوب و بد لحظه ها میخنده. خودتو آماده کن واسه روزای خوب، واسه یه تغییر. چیزی جز فکر خودت نداره رو انرژی تو تاثیر. درنو لیدونکو، که غواړئ چې قد مو اوږد شي نو یو څو حرکته به تاسو کوئ. لومړی سینه، وروسته ریسپاند، منډه، بال فکس. د بال فکس لپاره تاسو کولی شئ په کور کې له ګډرونو هم ګټه پورته کړئ. واسه زندگی بهتر بره بالا بالاتر، بره بالا بالاتر. انرژی مثبت دنیا یعنی فرصت واسه زندگی بهتر. بره بالاتر، بره بالاتر. او په پای کې درنو لیدونکو، کرنټیني اصول په پام کې ونیسئ. شنې ساحې ځان ته اختیار کړئ او ورزش مو خپل ملګری وګرځوئ. افغان وایس چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدا ډول بیل آیکن در سره ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته ژر ورسیږي. افغان وایس چینل به تاسو ته نوې ویډیوګانې اماده کوي او